د ساينس ځینې علمي څېړنې د نبي علیه صلات وسلام هغه حدیث په اثبات رسوي چې فرمایي قیامت ته نږدې به د نارینه‌و تعداد پر نړۍ کې راکم شي تر دې پورې چې د 50 ښځینه‌و لپاره به یوازې یو سرپرست یا سړی شتون ولري. اوس د ساينس علمي څېړنو هم دا ثابته کړه چې د نارینه‌و تعداد مخ پر زوړ روان دی پر دې نړۍ کې. دې څېړنو د نارینه‌و د تعداد د کمیدو تر شا یو پټ راز یا علت را برسېره کړی چې د دغه مشکل له امله دا امکان لري چې د نارینه‌و تعداد دې راکم شي پر راتلونکي وخت کې. دا چې دغه علت یا مشکل څه شی دی او ساينس کوم دلیل موندلی د دغه ادعا لپاره دې ویډیو کې پر همدې موضوع باندې غږیږو. د راز ټي وي په نننۍ ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. د ښوونځي په دوران کې موږ ټولو دا لوستي چې د یو نارینه او همدغسې د ښځینه جنسي حجرې د 23 دانو کروموزومونو څخه متشکلې دي. له دې 23 دانو کروموزومونو څخه یې 22 دانې کروموزومونه د اولاد خواصونه، خاصیتونه او ظاهري بڼې د جوړېدو دنده پر غاړې لري، لکه رنګ، قد، قامت او نور ټول هغه خواص چې په یو انسان کې خدای خلق کړي دي. دغه 22 دانې کروموزومونه بیا تل د خپل سیال او همنوع کروموزوم سره ځان وصلوي، لکه د نارینه‌و د قد او قامت کروموزوم د ښځینه‌و د قد او قامت کروموزوم سره وصلیږي او همدغه شان دغه لړۍ پر نورو کروموزومونو هم جاري ساتل کیږي. مګر د 23مه دانه کروموزوم بیا د ښځینه‌و تل یوازې د ایکس کروموزوم وي، اما د نارینه‌و بیا فرق لري. په ځینو جنسي حجرو کې د ایکس کروموزوم وجود لري او په ځینو جنسي حجرو کې د واي کروموزوم شتون لري. که د نارینه واي کروموزوم لرونکي حجره د ښځینه د ایکس کروموزوم لرونکي حجرې سره په تماس کې شي، نوی نسل یا اولاد به نارینه پیدا کیږي. او که د نارینه ایکس کروموزوم لرونکي حجره د ښځینه له حجرې سره وصل شي، نوی نسل به ښځینه پیدا کیږي. پایله دا چې د نارینه اولاد د پیدا کېدو لپاره تر ټولو مهم عنصر د نارینه حجراتو د واي کروموزوم دی. که دغه د واي کروموزوم ونه وسی نو نارینه اولاد نشي پیدا کېدلی. نو اخیرا دا واي کروموزوم څه شی دی او د کومو مشکلاتو سره مخ دی؟ کروموزوم چې له ډي ان اې څخه تشکیل دی او ډي ان اې کوچنیو اجزاو ته بیا جینز ویل کیږي. نو اوس همدې واي کروموزوم همدغه جینز له لاسه ورکړي دي. معنا دا چې د خپل جوړښت ځینې اجزاوې له منځه تللي او اندازه یې راکمه شوې ده. دا چې هر کروموزوم د خپل سیال کروموزوم سره وصلیږي ځکه یو ډول کوډینګ او خواص لري. مګر د دې واي کروموزوم د اندازې د کمیدو تر شا علت هم همدغه دی چې د دې خپل سیال کروموزوم شتون نه لري او دا د ایکس کروموزوم سره وصلیږي. دا چې په دې دواړو کې مختلف کوډونه او خواص شتون لري، یوازې هغه برخه سره وصلیږي چې د ایکس کروموزوم سره ورته والی ولري او پاتې نوره برخه یې حس کیږي یا له منځه ځي. نو همدا علت شوی چې د وخت و زمان په تیریدو سره یې سایز راکم شي او کمزوری شي دغه واي کروموزوم. ځکه هغه بیکاره برخه چې د ایکس سره د وصل وړ نه ده، نو هغه یې له منځه ځي او په همدې سره یې اندازه راکمیږي او کمزوری کیږي. د تازه څېړنو له مخې د نارینه حجراتو د واي کروموزوم خپل 90 سلنه جینز بایللي دي او یوازې 3 سلنه له خپله ځانه سره لري فلحال. نو اوس مهال دغه 3% یوازې هغه خواص یا جینز دي کوم چې د نارینه د پیدایښت لپاره اړین دي. نور د دې واي کروموزوم هغه خواص، فطرت او جینیټیکي ډیټا له منځه تللي او دا راوړوکی شوی د همدې له امله دی. اما دغه ختمېدل په یو ورځ یا 2 ورځو یا کلونو کې هم نه دي راپېښ شوي، بلکې د میلیونونو کلونو له راتېرېدو وروسته یاد کروموزوم کرا خپل جینز له لاسه ورکړي دي. اما کلونه مخکې دا واي کروموزوم د ایکس کروموزوم سره په یو برابر و، مګر د زمانې په تېرېدو د واي کروموزوم کې هم بدلونونه رامنځته شو او له حده ډېر راوړوکی شو چې اوس یوازې 3 سلنه جینز له ځانه سره لري او پاتې 90 سلنه یې له منځه تللي دي. اما د ایکس کروموزوم بیا هماغسې په خپله بڼه باندې پاتې شوی دی. د واي کروموزومونو د له منځه تلل نه یوازې په انسانانو کې بلکې په ځینو حیواناتو کې هم تر سترګو شوي دي. مګر د دغه حیواناتو وجود د خپل نارینه نسل د بقا لپاره یو بله بڼه را جوړه کړه تر څو نارینه نسل یې پیدا شي، هغه هم د واي کروموزوم په نشتون کې. او ساینسدانان د انسانانو لپاره هم همدغه فکر لري چې که دغه د واي کروموزوم ورکیږي په انسانانو کې، نو انساني وجود ورته حتما یوه بله حل لاره پیدا کوي تر څو نارینه اولاد ترې پیدا شي. دا چې دغه تعداد کمیدل به څومره وخت ونیسي د هغې معلومات رب ذوالجلال ته دي. اما نبي علیه صلات وسلام په همدې اړه یو حدیث کې فرمایي چې بېشکه د قیامت له نښو څخه یو دا هم ده چې علم به کم شي، جهالت به خپور شي، زنا به زیاته شي، شراب به څښل کیږي، نارینه به کم شي او ښځینه به زیاتې شي، تر دې چې د 50 ښځو لپاره به یوازې یو سرپرست یا سړی شتون ولري. دا چې دغه تعداد کمیدل به څومره نور وخت ونیسي د هغې معلومات رب ذوالجلال ته دي. اما دا یو واقعیت دی چې قیامت ته نږدې به د نارینه‌و تعداد کمیږي او د ښځینه‌و هغه به ډیریږي. په دې هیله چې دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې اوسیږي او یو څه مو تر تاسې در رسولي اوسیږي. تر بلې ویډیو مو په رب ذوالجلال سپارم. الله